بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه کولی شو چې خپل هارډ ډیسک ته یا فلاش ته یا کوم میموري کارت ته د کمپیوټر له طریقه یو څه کاپي کړو یا یې کټ کړو؟ نو ډېر اسانه طریقه لري. راباسئ دسپیسي ته، دسپیسي کې به کوم معلومات و چې چیرته دي هغه ته به ننوځئ. لکه زما ډیټا دلته د ډیټا کې زه ورته وایم دغه نیو فولډر ده او نیو فولډر کې ورته وایم دغه 3 دانې فولډره دي. د باندې به انتخاب به کنټرول به ونیسئ، که یو انتخابوئ خو یو راځي، که چېرته کنټرول ورسره ونیسئ بیا دا 3 واړه انتخابېږي. کله چې انتخاب که رایټ کلیک به پرې وکړئ او دلته به کاپي وایي، که کاپي مطلب دا ده چې هم دلته پاتې سي هم هلته دې لاړ سي. کټ مطلب دا ده چې د جې نه دې بیخي کټ سي او انتقال دې سي او هغه دلته چې هغه کوم ځای ته چې لېږي هلته دې پاتې سي. زه ورته وایم چې دا راته کټ کړه. چې کله دې کټ کړه راسه نو هغه ته بګ بیرته واپس ووځه، بیرته چې کله ووتې نو تاسو دلته راسئ. اوس دا زما چې د هارډ ډیسک ده، هارډ ډیسک ته به څه سئ ننوځئ. چې ننوتئ هر ځای ته چې تاسو غواړئ هغه ځای ته تاسو داخله سئ. کله چې هلته داخله شوئ نو تاسو صرف دا وکئ چې کلیک هغه کئ. دلته چې داخله شئ رایټ کلیک به وکئ، رایټ کلیک نه به وروسته تاسو څه کئ پیسټ کلیک کئ. کله چې پیسټ کلیک نو دا به تاسو سره یو څو منټه وخت ونیسي، چون دا 26 جی بي ډیټا ده نو دا وخت ډېر نیسي. نو تاسو به هغه صبر ورته کوئ تر څو دا ډیټا چې سي کاپي یا کټ سي له یو ځای نه بل ځای ته.